د کابل ښار پولیس وخته سیمه له روږدو کسانو پاکه شوه. د کابل پولیسو په ډاګه کړي چې تېره شپه د کابل ښار پولیس وخته او نورې سیمې له روږدو کسانو پاکې او څه ناڅه 1500 روږدي راټول او ځانګړیو روغتونونو ته د درملنې لپاره ولېږدول شول. پولیس وخته یا د مرګ ښامار په تېرو 20 کلونو کې د نشه یي توکو د پلورونکو او روږدو کسانو لپاره خوندي ځای پاتې شوی و چې اوس اسلامي امارات پر نشه یي توکو د روږدو او د هغو له پلورونکو پاک شو. د کابل امنیه قومندانۍ په یو بېسارې هڅه کې د پولیس وخته سیمه په بشپړه توګه د روږدو کسانو او نشه یي توکو د پلورونکو له شتون پاکه کړه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران ویلي پولیس وخته په بشپړه توګه د روږدو کسانو له شتون پاکه شوې او پر نشه یي توکو ټول روږدي کسان د درملنې لپاره د روږدو روغتونونو ته لېږدول شوي دي. هغه وایي په تېرو څو ورځو کې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه پر نشه یي توکو شاوخوا 1500 روږدي راټول او اړوند روغتونونو ته لېږدول شوي چې په سړه هوا کې د هغوی ژوند له خطر سره مخ نه شي. خالد زدران زیاته کړې د کابل په نورو سیمو کې هم پر نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ روانه ده او هغه سیمې چې نشه یي توکي پکې پلورل کېږي هم له منځه وړل شوي دي. ځایي اوسیدونکي وایي په پولیس وختیا سیمه کې د اسلامي امارت لوري پر نشه یي توکو د روږدو کسانو راټولول یو ښه ګام دی ځکه چې پر نشه یي توکو روږدو کسانو د کابل لویدیځ اوسیدونکو ته ګڼې ستونزې جوړې کړې دي.